أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن ورځ زما استاد د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د مبارک سیرت ته دیجه پر رسیدلو چې د مکی مشرکانو اول د رسول الله بیزتی شروع کړه. دویمه دغه په دعوت باندې شبهات، دریم د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په مقابل کې نظر ابن حارث را وصل، او څلورم دغه سره د اتحادیه جوړول چې یو ورځ موږ د معبودانو بندګي کوو او بل ورځ بستا چې په یو باندې امکارونه شو. اخر تعذيب د نبی کریم علیه الصلاه والسلام شخصیت له دغه بدن له اول لاس نشو راځي، بلکې دغه په ملګرو شروع کړه. بلال شبدي، عثمان ابن عفان، مصعب ابن عمر، نهدیه په نامه باندې وزنانه، ام عبیسه، زنیه او دایلوره، سمیه رضی الله عنها، یاسر او عمار سره به د يهودو په لمسه باندې یو درې ترزنه ور باندې وکړه. اول په بار د روح کې اصحاب کهف او ذل قرنین، چونکه نبی صلی الله علیه وسلم ان شاء الله ونویل نو سلوي فرض الله دا وحي ورسره دوی بخپل مابین کې دا خبره کوله وی کېږي چې محمد د جګم شیطان وحي راوړل اغم بنش اغم پرې خو سلوي ورځ ورس رب العالمین سورې ضحا او سورې کهف او عنکبوت د سورتونه نازل کړل چې بده کې د درې وړو سوالاتو جوابونه و. د اصحاب کهف مبارک دا خبره وجدات ځوانانو د الله د رضا لپاره هجرت کړي، روح زمنګ د الله امر دی. ذل قرنین د شو بادشاہ د سایرس چې هغه د الله د دین لپاره په دنیا باندې ګرځیدل او به دې اصحاب کهف په واقع کې رب العالمین ډیر اشارات بیان کړي دي. ځکه رسول الله فرمایي چې قران ظاهر هم لري او باطن. ظاهر دا خبره وجه ای خلکو ځوانان و د الله د رضا لپاره هجرتونه وکړه، باطن دا منه چې د محمد رسول الله ملګرو له تشکیل ورګي چې ورځي تاسو هم هجرت کوئ. په دې صورت کې ډیر عجایبات څنګه الله بیان کړي دي. یو خبره کې به دا چې د شرک رد او بیخ الله یستره د نیکان خرید، لیکن په دې ارڅ کې څنګه الله له محتاج دي. دویم به قیامت اثبات راغی په دې طریقه باندې چې درې سونه کاله داخله ود دي، لیکن څنګه الله را اوچت کړه. نو اے خلکو په دې باندې څنګه الله قادر دی چې ورځ به د ازمن بدن نسان له ودري. درې مفیده به دا و چې د هجرت مسلې ذکر کړه د دین د حفاظت لپاره. سورہ عنکبوت، سورہ روم وغیرہ دا سورتونه کې الله د عظمت ذکر کی. او څلورمه مسله به دا بیان شو چې اے د رسول الله ملګرو تاسو هم هجرت کوئ د مکې نه په طرف د مدینه باندې ځئ. یا د حبشو دي دشمنانو له سخت معذب کړ صحابه. رسول الله رسول کهف نه د استدلال وکي ملګرو له ویل تقریبا پاغه کې 12 نارینه او 4 زنانه وی ویل چې زید حبشو په طرف لاړ شي. عثمان ابن مزعون امیر، عثمان ابن عفان بګي او رقیه رضی الله عنها بګي و. کله چې دوی د شپې وته نو ابو جهل له چا اطلاع ورکړو تاسو خبر نه وي نه د محمد ملګری د شپې وته اسونه باندې سوار شو ساحل وراله راغینه مخکې دوه کشته راغلي وي د دواړه جماعتونه بګي کې نسو ایسلاړه پورې وات سم د فرعونانو د کار شروع کې لګا څنګه چې فرعون د موسی عليه السلام بشراوته و. انت جلاړو د خلک لاړو ګیره نکړو نو څه غوسش بیرته راوګرځیدل. دی وخت کې نبی د رجب په میاشت د خلک لاړل. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام په مسجد حرام کې سورې نجم د ملګرو باندې تلاوت کې چې بده کې انسانانو او جناتو او د مکه مشرکان
کله چې دې ایتون لراغې چې سجده وکړي رب العالمین له الله بندګي وکړي دې ټول سجده وکړه جناتم سجده وکړه مسلمانانو وکړه د مکی مشرکان رب العالمین ځان له سجده باندې کړه د امیه په نامه باندې یو کافر هغه څخه خور راوخصو تندې پوری ونی ولا ودا الله له کافی ده د الله له وځه سجده مجدي موږ نشي کولای چې تندې ورته بجمه کړو زت کې راغی عبد الله ابن مسعود فرمایي یو ورځ ما دا ورید چې اسم مردار وجد الله سره زت وکي نو څنګه الله برباد کی تاسو نه شګي دا خبره به مکه کې مشهور شو چې لکه د مکه مشرکان د محمد رسول الله نه متاثر شول او دا رب له سجده وکړه یو قسم لړزام په دې مشرکینو باندې راغی چې لکه دا خو مونږ خپل ځان په خپل رد کې د دې رسول الله رد مونږ کوو ایسه دغه په تایید کې مونږ درېدو دا به څه شل کېږي نو دروغ جوړ کړو د شی ویلې چې د رسول الله زموږ د معبودانو توصیف وکړي تلک العرانیق العلا ان شفاعتهم لد ودا اگر ډنګان دی اوچت او چې د سفارش تمه کې دي ترتجا د زموږ د معبودانو توصیف وکړي نو موږ زموږ د رب العالمین ذات له سجده وکړه دویم په حبشو کې دا خبر خورش شول د رسول الله چې کوم ملګری شپارس کسان لاړو دولس نارینه او څلور زنانه چې د مکه والا د رسول الله سره اتحاد وکړي چې بیرته زو د خپل ملک له د هجرت شپې به څو پورې مونږ تیرو رسول الله الله امر نو کړی د هجرت خلک را روان شو چې مکه له کله نږدې شو حالات معلوم کې د مکه مشرکان لکه څنګه کافر او اقشن کافر وسم پاتې و اشه د دروغ اطلاع چې چا کړی و نو څه ملګری بیرته لاړه حبش له ویل چې داس موږ دشمنان دي د دې سره موږ کور نه کیږي داخله ګور به موږ له عذاب راکې ولې سنون ملګری او هغه د عربو مشرانو نه امن طلب کې ویل چې لکه موږ له امن راکې بیرته مکه له راځو دي بل ویل راځي شهیدا امن چې کله ورکې لیکن د دې خبرې نوري سه به سره دوکا وکړه دومره عذابونه ورکړه چې ډېر سخت معذب کړه رسول الله رب العالمین امر وکړي چې ملګرو له وجه به ځای حبش ولا دا ورته تقریبا په دویم سفر کې درې ته نارینه او اتل زنانه روان شوي د شپې به مزل کو دي دشمنانو تعقیبول او دا سفر ډېر ګرانه مزه مخ نه دوی په کمین کې ناس وځي اوس به خلک راځي او موږ به نشو لیکن په یو طریقه باندې حبش رضان ورسو لاړل د مکه مشرکان چې خبر شو چې لکه درې ته نارینه اتل زنانه او دولس سړي او څلور زنانه مخ کې لړ دي دا خو دې خلکو ځان لته هجرت جوړ کې نور به هر سړی په دې وخت کې ایمان راوړي او الته به ورجی هجرت وکړي اوس موږ په خلاف بجنګي زی چې لاړ شو د حبش او بادشاہ نجاشي سره دې باره کې خبره وکړه څوک بلل شي دوه کسان انتخاب کړیو پای کې عمرو ابن العاص دا به ورسره صحابي شوی دی ډیر شي او چالاک سړیو دویم عبد الله ابن ابي ربيعه دام ډیر قومي سړیو مشره توجه دا دواړه کسان چې کله لاړل نو د ځان سره هدايا وړي تحفه څه وړلې په عربو کې اوچت شي قیمتي شي چې هغه سرمنه ویني د ځان سره واقع ویل چې د حبشو بادشاہ له بدا ورکو د رسول الله ملګری به طلب کو د ځان سره بیره ول دومره عذابونه به ورکو چې یاد ساتي بل سړی چې به قطن هجرت ونکي خو سیاست دا و کې چې ډارک د بادشاہ سره ګورو نه نجاشي سره بلکې اول د قومندانانو سره ګورو والیانو سره د سرحدي پولیس سره وکاته او به د والیانو سره وکاته او به خبره بادشاہ له جوړه شو ورته ویلې وېدا څخه مقل به وقوف انسانان زموږ د علاقین راغلي اساسو د خواله او دا زموږ امیر بادشاہیم نه مني او ساسوم نه مني د ملک چې راغلي ستر د فساد په نیت باندې راغلي موږ له پلاس راګي چې بیرته ځان سره بوس د اساس حکومت او دولت باندې امن ولا شی او د فسادون نه بچ او دا تحفه موږ راوړي دي لیکن تاسو د نجاشي د ذهن دی برابر کې د خبره له داخله بس موږ سره مخ کې نه وي مدد رسول الله ملګری ځکه موږ د دې په حالاتو باندې خو پویګو دا موږ له معلوم دي د دې ارڅ موږ له معلوم دي موږ له سر پلاس باندې راګي چې ژوندۍ ځان سره بوزو په دې باندې پویدل کې چیرته د رسول الله ملګری مجلس ته لاله زموږ سره استدلال شروع کړي موږ ملامت کیږو نجاشي بادشاہ له ویلې
دی وزیرانو دلانو قومندانانو چې خلک د عربو نه راغلي استاد سره ملاقات غواړي ډیره خدای ولا شرال وی ویل لازم د ملک څخه مقل راغلي به وقوف انسانان سبب د ملک فساد راولي او موږ ته ډیر هدايا درکړي دي او دا موږ لراکه چې موږ بیرته خپل ملک له بوزو ځکه چې موږ په دې خلکو باندې خپويږو دی قومندانانو د کشرانو خلکو ورته ویل چې دا خبره د عربو ډیره کړې ده چې خپل ملک خرابو پر قتل او قتال او فسادونه باندې مهاجر دی او پلانې دی او دار او هغه وفغضب نجاشي بادشاہ ډېر محقق سره واغه اځه د دروغ خبر د شانه منلو چې سړی تعالی د شاباره کې اطلاع راوړي چې پلانې دا کار کړو ته شین جاهل ایسره خبره تصدیق وکړي چې دا خو رښتیا ده دغه کار کړی دا جاهلانو کار د رقم اخلانو وی ویلې دا خبره ز قطن نه منم چې رسول الله ملګری دراغلی او تاسو له درکه ماول به دا کوم سوال جواب کومه دا څنګه راغلی چې ما دې ملک لا تاسو هم دلته کې نه واقع کسان موږ ته ویلې مشر سود جعفر رضی الله تعالی عنہ د رسول الله د کاکا بچي ایوب چې پولیس لاړ وی ویل چې نجاشي بچا تاسو غواړي خپل مابین کې نه څه چاله کې بادشاہ سره اوس موږ مذاکرات کیږي څه خبره وکړو وی ویلې صفه خبره کوي او رښتیا وایي چې کوم خبره تاسو رسول الله کړي بس دغه خبره وړاندې کوي دروغ مرغ به مو وایي وی چې بالکل صحیح ده وکله چې جعفر رضی الله سره د ملګرو نه راغی د نجاشي بادشاہ خپل د ټولو خلکو سجدي وکړي لیکن د رسول الله ملګرو سجدي ونه کړي رسول الله تربيت کړي سجده خو والله لا پکار ده دی عرب ویلې ګوره تاسو له موږ ویل چې د شر پسند خلک راغلي د تاسو اکرام هم نه کین تاسو له سجده وکړه او جعفر رضی الله دا خبر وکړه چې الا ان حزب الله هم الغالبون یاد ساتي د الله جماعت به اوس کامیابی کی یورپ پر بادشاہ راغی دا خبره چې وکړه نو وی خبره کوا جعفر رضی الله عنه ورته ویل نجاشي بادشاہ ته توجه وکړه كنا نعبد الحجر والشجره ومنګ د کانو د بوټو بندګي کوله فارسل الله فينا رسولا الله په من کې رسول الله ولېګلو وانزل معه كتابا مبينا هغه سره ښکارا کتاب نازل کې شدنه من کوله د فحشا کارونه من کوله د گاونډي حق من فهماله او قتلونه من کوله مردار من خړلې ظلمونه من کوله کوي برو چې دوه د قشن دا غریب به خړلو دا به طرف کولو نو کله چې دا نبی راغی نو موږ له ویلې چې د سود نه بمزان ساتي او د زنا نه بمصاب ساتي او د ظلم نه بمزان ساتي او دا خبره چې موږ له وکړې زموږه تربيت وکړي به ستاسو د خپل موږ رالو چې راته موږ لډر خخ سړی معلوم شوي چې په موږ باندې څوک ظلم کوي ته بس موږ دفاع کوي او داخله وسره غړي په موږ باندې ظلمونه کوي التم کوي دا ظلمونه کوي دلته اوس به موږ باندې ظلم کوي سره خوانم بوزي نجاشي بادشاہ ورته ویل دین به چې کوم وحی تاسو لاره وړي دا چې عیسی تاسو لاره شي چې زما مخکي وي او جعفر رضی الله عنه تعالی مخ شو سوره مریم شروع کی اعوذ بالله ویل او بسم الله ویل کاف ح یا عین صاد شروع کړه ذکر رحمت ربک واذكر فی الكتاب مریم دا خبره چې وکړي نجاشي بادشاہ باندې دومره اثر راغی ځکه یو خدای رسول الله رکاکا بچی دی بل صحابي دی بل چې قران وینو په کوم انداز به وي وسپنه بنرمیګله انسانان خو زکای د نجاشي بادشاہ د ګیره مبارک ټوله په حکم باندې لمده شو څومره مولای چې د سره راغلی و توراتونه مخه غړولې و دیونه دومره وخت لاړ چې هغه بل تورات باندې ور پرې وته وی ویل نجاشي وی قسم په الله چې دا قران د کوم مشکات او تخشین راغلي د دقنه د انجیل تورات هم راغلي د انجیل هم راغلي دي د دوړ دی والله خبرې دي ورته وی ویل چې ما په دې ملک تاسو ګرځي او امن والا به هیڅ به تاسو زر نشي درکولې کچا تاسو له کنزل وکړم زی زموارم او کمال څو غرونه راکې د سرو زرو زب تاسو ورنکم زب تاسو ساتم په دې شریعت کې دا خبره چې یقیني مسلمانې او استغفر الله راغی نو ته باید دغه دفاع وکړي لکه نجاشي چې وکړه د شریعت $100 په والي ایسه دشمن له پلاس ورکی خرڅ کی ځان له اوچت سره یو الدر یقیني مسلمان په خرڅ کی عرب ویل چې زید تاسو خپل ملک عمرو بن العاص عبد الله ابن ابي ربيعه عمرو بن العاص دا ډېر سخزړه سړیو اوس درغابه وغیرہ دي کې لیکلي دي ودا د عربو د بدمعشانو لوی بدمعش اول وخت دي قومندانانو لوی زنه دي جنا ترڅو پورې مشي دي مسلمانانو د شنی ونه د بوټي په استری نه دي بادشاہ له وکړه د بیس موږ ته فار وخت والا د رسول الله ملګری د راځو په حبشو کې د ګرځي موږ د مدشي زدا موږ ځان سره بوزي شي ارکم تی پهلوان مډیر دروغ وتړل وی ویلې بادشاہ له وخت واخصو وی داخله غنی د محمد ملګری ودا ګور د عیسی بارکه ډیر غلط عقیده لري چې عیسی دار کم تر او دا
ګستاخی کوي جعفر رضی الله عنه غیر خلکو را دعوت کې واقع وې مری چې دا ورته خپه غوندم شو دا سم دعوتي لکه چې شل به جوړ شو وی ویل د عیسی باره کې تاسو سوې وې دا د الله بندر او دا د مریم بچی دی او دا رسول دی او دا د الہ نه دی نجاشی بادشاہ سره په لاس کې وړه کېو وې دې راواقصو د خلکو له ویل جعفر رضی الله عنه زماره رب العالمین باندې قسمی چې په انجیل کې کوم خبره الله رب العزت کړی دی عیسی علیه السلام باره کې چې دا د الله بندر او دا کبه دومره ونه تاسو اخو لاړوي بالکل تاسو او د انجیل یو خبره ده مولیان په دې ځای کې نه شو دا هغه د پوجي شروع پړشي ځکه هغه خود شي ویلو چې دا خود الله بچی دی نجاشی بچی دی مولیان له ویل وکړ که تاسو د پوجي د غصې د وجنه شي پړشيږي خو زه به حق خبره کوم دې رسول الله ملګرو له ویل چې تاسو آزاد ژوند کوي او ګرځي ام سلمہ ام حبیبه فرمایي چې موږ ډېر کله ژوند کوو دا دوړ زنانه به رسول الله په نکام کړ اوس ام سلمہ دا ابو سلمہ خزا هغه رسول الله رضی الله عنه شکل وفات شو به د په نکاح کړ زړه زنانه و دا غیر اکرام د پاره ام حبیبه دغه خوند عبد الله ابن جحش هغه په خارج ملک وشیدونه ایسره کافرانه متاثر شو هم کافر شو د خپل خزر دعوت ورکې ورزت هم کافر شاغه ور ما پر رسول الله باندې ایمان راوړل دا خو ټوخ ایمان نه دی چې دلته مسلمان په کور کې ځم مسلمان کار کوم خو چې بار مل لاړ شم ځان د انګريز سره انګريز کوم دی يهودي سره يهودي زمو دغه تصویر چې وستل شي هیڅ معلومیږي نه چې لکه دا اوس انګريز او کله مسلمان بچی دی زه خپل کار کوا رسول الله چې کله د مرز وفات کړو نو د نجاشی بادشاہ د علاقې د ګرجې د عبادت خانه څخه تشکیره کولې چې بای کې تصویران او دا رسول الله راوچت شو غصه وکړه چې الله د لعنت کې په يهودو نصاراو باندې چې بای کې به یو سړی مور شو ایسه پاغه باندې جمعه جوړ کی وسند د مسلمانانو جمعهونه بای کې دنه قبرونه اتفاقی مسله د رسول الله مذاهب کاغه احناف دي که شوافی دي که مالکین دي که حنابلہ چې په کوم جمعات کې قبر قطن به کې منسکیږي نه امام صاحب د مسلک الادم دی د دیوبند علماء چې لا شرقا ولا غربا لا شمالا ولا جنوبا نه شرقا نه غربا نه شمالا نه جنوبا چې په هر طرف کې دا قبر منځ بالکل نکیږي البانی سے په مستقل کتاب لیکل تحذير الساجد ام حبیبه ورته ویل چې زور کېګا وېسما ایمان پر رسول الله باندې یقیني ایمان دی نجاشی بادشاہ رسول الله خطر ولې د غیرت نه پوښتنه لکه دا خو ډیره غیرتی زنانه ده وی ویل چې دا که زماله په نکاح باندې واخلا او مہر متورګه تقریبا 3000 درهم او دینار و د شرحبیل رضی الله عنه په واسطه باندې ورته ولې غلا او د رسول الله سره نکاح وشو رسول الله چې د نکاح سره وکړه د غیرت د وجنه چې بده کې څومره غیرت ده ګوره خزر او دومره غیرتای لس کال ورسه ابو سفیان سب چې دې پلار دا ورته خپل راغی ام حبیبی د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا توشک د دینه ټوله کړه سره د دینه چې ګوره د پلار او د مور د پلار او د لور په مابین ګډل مینه محبتي لیکن چې کله دا توشک ټوله کړه ورته ویل بل را تک دې کدا ورته ګرانه دا ویل چې بلم نقدم او دا رسول الله توشک راته مشرک انسان به دینه شي کېناستي وې تم لکه چې صحابه شوي تم شرعي شوي اوس دا فتوا لګيږي در باندې چې حق مسله کې لګوي دا وهابیش دم پلانیش دا فتوا ور باندې وکړه هغه وینته مشرک او مشرک په دې باندې کینی نه اگر کپلار می هغه جدا خبره ده د رسول الله بستر ده نو کله شي دا مسله جوړه شو عربو ویلې چې هغه خلک الته بدر هجرت کې په موضوع کې د رسول الله د دعوت شروع کړي دي زچې د تر سره جرګو ابو طالب صاحب سره ورته ویل چې استور هغه ګره موږ سره دا ظلمونه وکړو دا کار وکړو دا کار وکړو ډیرو دې خبره ورته وکړې د سره موږ لکې نه و چې مذاکرات وکړل نرمي بداو کې ولګ موږ وکړي سره مسله را جوړ شي ابو طالب ورته دا خو څنګه خبر اندازو په دې وخت کې محمد رسول الله را دعوت کوم رسول الله راغی ورته ویلې دا خلک د شي وي شملو قولو والا وېزه به دې خلکو له یو خبره وکما یاد ساتي وې قسمه دا خبره اومن لدا به د عربو بادشاہان شو د عجم خلق بدله جزیه راوړي ابو جهل څورته ویلې و ابيك وعش امثالها وستا پپلار می دي قسمي ستا لس خبري منګه منو ته خو له خبره غم کوي ځکه دلته به منصب راغی لالچین خلق و نو رسول الله ورته ویل اسما خبردار چې قول لا اله الا الله اے خلکو دا خبره وکړي چې حقدار د بندګۍ واجب رب العالمین دی بل څنګه دی یو دم غوسه شو لاړه جګ شو چې لکه موږ سره راغلی و دا څه خبره کوي نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ابو طالب د خپل تر د نرمایش وکړو چې لکه دا سړی مر نرم شي ورته ویل یار تر کدا ټول عربان راجم شي او مال په یو لاس کې نور کړي په دابل لاس کې شپږمې زبر ورته قطه د خپل دریز نه تیر نشم یا په دې باندې زمړ کېږم او یا په دغه شند دین مضبوطی انسان به قوي اراده لري د خلکو نه بیریږي نه چې دوه په د چاود را بوله ورسره پرې دي چې لکه ما دا مسله نه دا کړو نه دا مسله کوم مر خو به دې غین راځي زمونږ اوسه دې بدن نه دارو یو کړی ته وځي بار بار نه وځي
یا په بستر کې مرګ او یا په اسلحه باندې مرګ او یا په بل ځای کې لیکن چې کومه مسله د شروع کړه نو دا بکلکه بیان شي مولانا محمد طاهر رحمه الله ویلي وې د توحید او سنت مثال چې دا ګوره په شان د وړګې دی د خپل لاس دی وګوره چې بده کې دا طاقت او زور شته کنه کني پرې د چې اسی بل سړی راونی شي نرم لاس مو وراوړه ابو طالب شکل پر رسول الله باندې پوښتنه لکه دا خپش وی ویلي خپش وراره وی او چې شیرونه ورته ویلي والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوصل في التراب دفينا فاستع بامرك ما عليك غزازا وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت انك ناصحي فلقد صدقت وكنت ثم امينا وعرست دينا لا محاله انه من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حزار مصبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا وقسم بالله چې دا ټول عربان راجم شي یا محمد عليه السلام چې وختریم کندم نکی مگر کله چې زلاړم او د خاور بارک مال جوړ شو قبرستان لبه کار خپل لې د شي بیان کو د خلکو زړونه په وچا او تاسو ما خیر خوای او ته دا یو ته دا هغه ورته ویل کاکا ولې منینا وی به د عربو جنکی دا و چې ابو طالب د جهنم د اور نه وړل شو دوی مجرګه بشراله عمر ابن ولید په نامه باندې کیسه سړیو دی مکی مشرکانو ویلې چې دی ابو طالب لمنګه د شي وای چې دا ستوراره منګ لراکا من به کیسه الکو ګور عمر ابن ولید دا په تعالی درګو ته په دې باندې خپل مینه ماته و چې دا زما بچی دی زما ولر دی اسره محمد به منګه قتل جرګه شراله به کې نست شمل قلو والا وی ویل څنګه رااله ودا محمد منګ له پلاس باندې راک منګ به د اوجو طالب عمر ابن ولید درکو د باندې مینه ماته و دستا بچیش ابو طالب ورته ویل ډېر خلک معلومیږي جاهلانو بوقوفو زما بچی تاسو اخله واغه وجنه د خپل بچی مال راکوي دغه به تربيت کوم لا واده بم کوم ډوډۍ خرچي بم به کوم دومره ظلم چې تاسو ما باندې وکي زیور کېږي جګ شي عادي په نامه باندې وسړی واغه ورته ویل چې لکه دا خبره اومنه وستان به لاس خلاص ته زور درکې استعمال کوي د مکه مشرکان چې لاړ خپل مابین کې مجلس وکوي ویلي چې دا ترنګ ګوره په ننګ باندې ودرېدو دا محمد مقلریګ ناراضي چې بده محمد باندې وس نظامی اقدامونه بریدونه شروع وشي بریدونه چې څه پېکیږي هغه به پېکیږي نور زمونږ د صبر هم دین د ازي پروچ نور نه کېږي نور د سره جنگ پکار دی به بالکل صحیح ډېر ښه ده جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې اوس بریدونه شروع کیږي او داغه په مبارک بدن او شخصیت باندې حرم کې په جمعات کې منځ باندې ولاړ عقبه ابن ابي معيط یو غټ کافر دراغه د محمد رسول الله د څټنې د صدر تاو کې په یو طرف باندې ورته راخ پکې خو د بل طرف سراخ کړو او پر رسول الله باندې گزارونه شروع کړه دی اندازې پر نبی کریم علیه الصلاه والسلام څنګه چې د استر کې مبارکه زبار وروتي د اولنې بریدو چې دا ور باندې وش د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د کاکا بچو عتبه ابو لهب ورته ویلو چې ورشه د پیغمبر له خبره وکا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اول ورته کنځل وکړه ستاده شو دشي به ورته لاړ ورته کړی تو د مخ باندې لاړ رسول الله ورته کړی به ورته ویل چې سپه سورې نجم باندې زما کفر دې زپاغم کافرم قطن سورې نجم نه منو ستاد ربم د شو کوم استاد د شو کوم رسول الله ډېر تنگ وی ویل اللهم سلط كلبا من كلابك الله ستاسو سپه مقرر کا دې سړي خو ډېر تنگ کړم کله خیرامو کې سړي ودا شانو تجارت په علاقه باندې روانو زرقال اخر شلاړو زرقاوي شهید چې کوم علاقه دی رحمه الله وېدی چې کدا د ملګرو په دې مابین کې برود جوز مری راغی دا یو ملګری بوې کوي دا بل ملګری بوې کوي دا ټول وکاته چې د خپل کله راغی نو دی ویل چې محمد هو جلم د محمد خیرامه بشراله چې شړق ورکې نو ذبح کې الاله کې دا سرونه اقجه کې ورځو تنه ونه الته ورځوله دی معلومه شو چې دا رسول الله خیراوه سلورم بریدو باندې ابو جهل وګي غټه تیګه راواغسته وی ویل چې اے عربو بی غیرتو د یو محمد راغله د اسمن د 300 بوتانو بدی بیانې اچ مخونه ولا نن چې پیخيږي مال به پیخيږي لاس د قریش خلاص او د عبد المناف خلاص چې څه کوي هغه دی وکی دا په سجده باندې چې لاړو تاسو وس حال لګوري د رسول الله مبارک سجده وړي روغدا وا یو لوی تیګه راواغسته اوراغه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام په سجده باندې شو په دقه سر باندې ورته گزار وکم ایسه به وژنه سر به وټه کوم لیکن چې کله نږدې راغی نو داتیږي وګرځول او پرشو منډه کړه تک جوړ شو شونډه موجي شو دې ملګر ورته ویل یا ابو الحکم ولی وېزما دې په ذات رب العالمین باندې قسم دې محمد په خوا کې وکړو دومره غړ سره چې دومره وخ مال دل نه داخله ما زواز کړه نږدې چې خړلې وي رسول الله ویلې وې داس ما خوا کې جبريل پروت جبريل کدا بوجه زما خو راغلي وې کنه دی جبريل په ټوټه ټوټه کړي وې کله رب العالمین د ملائکه په واسطه باندې مجاهدینو کومه کوي یو شل 25 مجاهدین الله ورته برنه ملائکه راولي کی
تسلی لپاره تاسو موږ د الله قانون دی او موږ د الله د عادت دی سنت لري څلورم بری دی پیدا وکړي نبی کریم علیه الصلاه والسلام له یو بدمعشان په حرم کې کېناسته چې وشي ویو رسول الله چې طواف کول نو اول ورته کنسل وکړه پیغمبر علیه السلام له بدی لاړې ورته کړې چې بد سړیا شری سړیا دا بل طواف وکړي به مرتضی خبره وکړي چې دا دریم طواف وکړي نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام څنګه ورته ویل شاحت الوجوه شاحت الوجوه علم د مخونه وران کا او خوره د سره واسطه د مخون له وروشندله بعض مفسرین دا خبر محدثین ذکر کوي چې دا خوره د کم انسانانو په سترګو کې پریوته او اق انسانان رب العالمین ټول مردار کړ خو چې کله دا دریم کرته راتاو شو پر رسول الله باندې گزارونه شروع کړ د په منځ کې ونی واته کسان په چاپیره شو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې مبارک بدن باندې د شکان ورونه شروع کړ پر رسول الله مبارک باندې سر مات ابو بکر رضی الله عنه په دې ځای کې راغی او دې سړي پر خودلې و چې دا یو مشرکی والو الته غرزو دا بلی والو الته غرزو وی ویل اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله ايتاسو هغه سره وژنې چې هغه سره دا خبره کوي چې الله زما یو دی دیو کسانو ویل چې محمد پرې درازي په ابو بکر باندې شروع وکړي دا ابو بکر رضی الله عنه ټول وخت وېست سختي وره به هوش کې چې کله به هوش شنو کور له خلکو یوړو زنانو ما زګر چې ابو بکر رضی الله عنه په هوش کې راغی ملګرو له ویلې زنانو له ویلې چې اين رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله چرته دی وکيف دغه صحت څنګه لري خلق ورته ته په ځم باندې نه او ته دغه غم کوي د ابو بکر رضی الله عنه سره ډېر انتهاجه تمینه و د الله نبی فرمایي د جنت جدا جدا دروازې دي چې کوم عمل کړي اق دروازې نه ورته आवाज کړي شي ابو بکر له ټول جنت د جنت ټول دروازې आवाज کوي رسول الله فرمایي د جنت او د جنتینو درې سو شپې ته خو نه لري چې یو خو بچا کې راغی دا په جنت لږی په ابو بکر رضی الله عنه کې دا ټول موجود دي کور ولا له ویلو دي زنانه ولا تر څو پوری چې ما د رسول الله خاله بونه چې قطن نه ډوړې خورم نو د قلارېګم وې د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام خاله چې روان کې نو چاغه ولیدو ایسه په ور پرې وته سخت وژړل په خپل ځان باندې د رسول الله په دردونو باندې دي چې سره تړلې یا بل نبی کریم علیه السلام غاړ ځان لره نږدې کې ورته تسلی ورکړه چې ابوبکر دا راځي د اسلام به ورځ غالب شي او دا خبره ورته وکړي بل ورځ نبی کریم علیه الصلاه والسلام د صفا غونډه په خوا کې تیرېدل ابو جهل په دې ځای کې ناس یوتی راوغ صدق محمد رسول الله په سر وی شوي سر په مات ویني پیراله چې سره ور باندې مات کې نور خو وجلې ځکه نو چې یو خدا ابو طالب نه ریدل او بل د خاندان نه نبی کریم علیه الصلاه والسلام مبارک سره نبی نه روانه وي لا سر باندې کې خو وې تړل کور لاړ سید الشهداء حمزه رضی الله عنه دا کار لاړ د رسول الله کاکاو شپږم کال د نبوت کله چې دا کول را داخلي دونو اسمانه سر زنانه ورته ویل خاص کر د عبد الله ابن جدعان وین زوا ورته ویل یا حمزه ته خبر نه وینا وستا وراره ابو جهل ورته اول کنځلې وکړه واخره به سر باندې یو شو سره پیمات ورشته وی او اسمانه کینه سور ځان سره نيزي واخه ورغه مسجد حرام لا ابو جهل د مری مخزومه په دې منځ کې ناس نو اول ورته کنځلې وکړه نور دقه نيزي ورته سر لمن دګړي ابو جهل اثر مات کی بني مخزومه برید کو په حمزه سره باندې چې دا مونږ وښنو ابو جهل ډېر غټ کافر وی ویلې پرې دی اسنه چې دا عثمان وړي د رسول الله په تایید کې ونه درېږي دا وراره ما وجله خیر دې کما وای نو دی وخت کې حمزه سره ورته ویلې اے هغه انسان چې ستانه 40 غنټې د سن رواني دا کونټې په دې ګندګي باندې زیړي او تاسو ما وراره وای وانا علی دینه زر محمد رسول الله په دین باندې املاس اخلاص څه کولې شوې کا کله رب العالمین د اسباب برابر کې غیرت هم کله خي حمزه رضی الله عنه فرمایي چې کله کور لراله مشپشوا سم سوچ میزان سره وګی چې لکه دا تاسو خبره وکړه وعلى علی دینه زد رسول الله په دین باندې شوما اوس کې د په دین باندې کېږم دا خو زمانه مانو که په دین باندې کېږم نه ته خبره وکړه رب العالمین له التجا وکړه وی ویل یا الله کدا اسما وراره چیرته په حق مانی نو مال د دین د اسلام را نصیب کو چیرته بد عظمت نفرت پیدا کا حمزه رضی الله عنه فرمایي په دې ځړ کې یو قسم تر روخانواله صفیر اعلی ځکه هدایت نصیب کیږي په منځ باندې په کعبه باندې په جهاد باندې په قران باندې په انابت باندې په دعا باندې د رسول الله په تابعداري باندې د قوي ایمان باندې د الله په فضل او رحمت دعا ورته غواړي نو حمزه رضی الله عنه سید الشهداء د نبوت په شپږم کال باندې دا رب العالمین په ایمان باندې مشرف کې به ورستا د تورتم کې وبدي جهالت کې رب العالمین یو عظیم لوی شخصیت چې د حمزه صاحب نه موجود شخصیت دی د اسلام لوی رهبر د مسلمانانو دریم مشر
چې شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي اسلام نه دی مگر هغه دی واغه نه دی مگر اسلام دی سیدنا و امامنا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه هغه به ایمان راوړ ان شاء الله کله روان چهارشنبه له ژوندۍ و دا هغه ایمان واقع به ذکر کو الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت